د ریمورچل سریال اداکار سردار د ژوند په اړه لنډ معلومات. سردار چې اصلي نوم یې مرت کلیچ دی او یو ترکی لوبغاړی ماډل او اداکار دی. په نن ویډیو کې به درته د ژوند په اړه لنډ معلومات درکړم، نو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. نو راځئ چې شروع کو ویډیو. د سردار پورا او اصلي نوم مرت کلیچ دی. دا یو ترکی اداکار او ماډل دی، خو ورسره د یو د فوټبال لوبغاړی هم دی. د په وان سپور، اډرنسپور او ټیکرډا سپور په نوم کلبونو کې لوبې هم کړي. په 20 اپریل 1988 کال د ترکیې په مرزیفون ښار اماسیا کې پیدا شو، چې د استنبول ښار څخه 622 کیلومتره لرې پروت دی. که تعلیم ته یې راشو نو د پوهنتون څخه فارغ شوی. د شمالي کیبریس د ختیځ مدیتراني پوهنتون څخه یې خپل لیسان بشپړ کړي. په 2003 کال کې خپل مسلک پیل کړ. په 2002 کال کې په سیمهییزو سیالیو کې د غوره ماډل په توګه وټاکل شو. هغه وروسته د بیورلی هیلز پلی هاوس کې د اداکارۍ زده کړې لپاره متحده ایالاتو ته لاړ. په 2014 کې د اصلحان ګینیش سره واده وکړل، چې د میرمنې په د ریمورچل سریال کې د لیلا په نوم رول لوبولی و او یو زوی هم ترې لري. په ټولو 7 سریالونو کې کار کړی دی، چې تر ټولو مشهوري د ریمورچل سریال او د ګوربت کدینی سریالونه دي. عمر یې 44 کاله دی، قد یې 63 سانتي متره دی او وزن 102 کیلوګرامه دی. مرت کلیچ په انسټاګرام کې تقریبا 2.5 لکه مینوال لري. د مرت کلیچ د پلار نوم انصار دی، دین یې اسلام دی. اوس مهال د ترکیې په استنبول ښار کې ژوند کوي او اوسیږي. مرت کلیچ د ریمورچل او یو څو نورو سریالونو په سر یې ډېرې جایزې ګټلي او ټوله سرمایه یې $1.5 میلیونه ده. اوس یې تاسو را سره د 2022 کال نوي عکسونه وګورئ. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. تر بیا د خدای په امان.